دا پل د ارګون ښارونو ترمنځ د پړاو پل و چې نن شپه 11 بجې د دې نه وطن دښمنانو لخوا په بمونو والوځولی شو. دا ناځوانه دښمن هېڅکله زموږ سره د مخامخ جګړې توان نه لري او ملي تاسیسات دي چې ورانوي. دا ډېر ښایسته پل و یو څه موده مخکې چې په میلیونونه افغانۍ مصرف شوی وی د دې نه وطن دښمنانو لخوا په بمونو الوځول شوی دی. خدای دې دی تباه برباد کړي. پلچکونه الوځوي، اوس سړکونه ورانوي، مکتبونه ړنګوي، ملي شتمنیو ته زیان رسوي. دا هېڅکله نه افغان دی نه د افغان بچی دی. دغه چې دی هم د حرا منډۍ دلال دی، حرا منډۍ کې پیدا شوی او بیا دلته ورانکارۍ کوي، جهاد کوي. لعنت په داسې جهاد، لعنت په داسې مسلمانۍ، لعنت په داسې اسلامي لکه تاسو چې یاست. خدای مو تباه برباد کړه، خدای مو هلاک کړه، الله مو برباد کړه لکه دا پل مو څنګه برباد کړی. ټوله شپه مې خوب نه دی کړی، د خفګان دی واجې. د کپیر بچیه ته راځې په میلیونونو افغانیو باندې یو پل جوړ شوی دی او ته یې په یوه بم په واسطه بیا الوځوې. لعنت ستا په اسلام شه، لعنت ستا په تربیه شه، لعنت ستا په حرا منډۍ شه چې ته مالته یې روزلی یې کوستي زنه.